سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ بایاست. دوستانو موږ نن ورځ د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د سره کټ سیمې ته په چکر راغلي یو. دوستانو له ملګرو سره بانډار لرو، تر اخره زموږ سره پاتې شئ، د ویډیو څخه خوند واخلئ. دوستانو د کوچانو سیمې ته راورسېدو، ملګري دلته بانډار جوړ کړی دی. د ډاکټر صاحب راوف جان څخه پوښتنه وکړو چې څه یې آماده کړي. ډاکټر صاحب تاسو آماده کړي دي دلته؟ والله دا خو چرګې دي. چرګې دي؟ دا څه دي؟ دا نری وریجې دي. او ډاکټر صاحب ډېره ښکلې څخه مو انتخاب کړي، د غرونه دي، منظرې دي. بله دا د ملګرو غوښتنه وه د څو یارانو، نو دلته دا د کوچانو سیمه ده، دلته راغلي یو نو بانډار دپاره. دوستانو تر اخره زموږ سره پاتې شئ، د ملګرو بانډار په تاسو وینو. ماشاءالله ملګري بولسه د کنه برکات وي، صحیح خوندور خوړی جوړ کړی دي، ډېر هر کلا وي نه کنه تازه ده بیرته ژوندي ده وي، تل دغه حالت تازه وي، وځي هغه رقم ته تازه وي. سره ده